السلام علیکم ګرانو دوستانو، کریم جنت نن یو ځل بیا په ټي 10 لیګ کې د خپلې لوبډلې دپاره ډېر ښایسته خوندور بالنګ ترسره کوي، خو لوبډلې یې لوبه وبایلل. د بیزوبۍ ټي 10 یا لسوریزه لیګ 15مه لوبه کې کریم جنت په 2 اورونو کې یوازې نه منډې ورکړې دي او 3 مهمې ویکټې په بدل کې اخیستې دي. په ټي 10 لیګ کې په 2 اورونو کې نه منډې ورکول 3 ویکټې اخیستل ډېره د کمال خبره ده. نن یې ډېر د کماله ډک بالنګ کړی دی. کریم جنت پرون په تېره لوبه کې هم د خپلې لوبډلې په ګټه 50 سیزه ترسره کړې وه. نن یې هم ډېر ښایسته بالنګ ترسره کړی دی. 3 ویکټې اخیستل، نه منډې ورکول، دا په ټي 10 لیګ کې ډېره د فخر خبره ده د کریم جنت لپاره، ځکه په ټي 10 لیګ کې هر بیټسمین کوشش کوي چې بالر وټکوي، په بالر باندې شپږیزې او څلوریزې ووهي، خو نن پر کریم جنت باندې هیڅ بیټسمین نه دی توانېدلی چې پر ده باندې شپږیزې او څلوریزې ووهي. نن د ډېر کامیابه بالنګ ترسره کوي. دغه لوبه چې د بیزوبۍ لسوریزه لیګ 15مه لوبه وه، په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې د نیویارک سټرایکرز او سام فارمي لوبډلې ترمنځ ترسره شوه. په پیل کې سام فارمي لوبډلې د لوبې پچه وګټله او د توپ اچونې پرېکړه وکړه. نیویارک سټرایکرز لوبډلې په ټاکل شوو 10 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 108 منډې وکړې چې پول سټارلینګ 40 او اعظم خان 40 زیاتې منډې وکړې. سام فارمي لوبډلې ته کریم جنت او ډیویډ پیټرویس 3 او انریک نورتجي 2 ویکټې واخیستې. د 109 منډې هدف په تعقیب کې د سام فارمي لوبډلې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 98 منډې وکړې او په 10 منډو یې دغه لوبه نیویارک سټرایکرز لوبډلې ته وبایلل. د دوی لخوا موین علي 42 منډې وکړې، جوهانس چارلز 60 منډې وکړې. د نیویارک سټرایکرز لخوا رامپال 2 ویکټې واخیستې، پول سټرلینګ، کیرن پولارډ او جوردن یوه ویکټه واخیسته. د لوبې غوره لوبغاړی پول سټرلینګ ونومول سو. که مو دا ویډیو خوښه شوې درسره لایک کړئ او د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.